یو شی څه هغه نامحرمو رشتہ دارو منځ کې تعلق دی. چیرې نامحرم دی رشتہ دار دی یا غیر رشتہ دار دی، خپل دی یا غیر خپل دی، دغه تعلق انتهایی حساس دی، ډیر حساس دی. خود مولا علی علیہ السلام بارها دی باندې تذکر کړی چې کلم تقوام و نظمه دی ځکه هر سوره متقی هر سوره پرهیزگار یې دی مورد کې خپل تقوا و نظمه دی ځکه تقوا کار کې بیا نه رسی، تقوام رکاوټ دی ځکه نه جوړیږي. دوره خطرناک بیماری دی دا انسان لپاره. خود دی آیت توجہ وکړو چې دا قرآن مجید کې سورہ احزاب آیت نمبر 32 کې خطاب چاته دی. اول دی خطاب د ختم مرتبات صلی الله علیه و آله وسلم رسول خدا زوجه د رسول خدا کور ولا کوم سترداری دی د کوم اغو کور کې پردیداری دی اغو ته خطاب دی. یعنی یو نبی خدا کور څخه هغه د کائناتو کې افضل ترین کور دے اغا تا کم انداز سا خطاب دے. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء. اولی فضیلات من دیات کے سے اے نبی، اے دا نبی کور ولاو، اے دا نبی کور ولاو ستردارو، لستن کا احد من النساء. یاد وساتو تاسو د دنیا باقی خزون دے نیو غبا وجود وز باقی غنده نیو غبا وجودم ان اتقیتن کچیر تاسو دا دعوا دې چې مم تقواداریوم پرهیزګاریوم فلا تخزعنا بالقول، خبردار نامحرم سره چاہے غا رشتہ دار دے یا غیر رشتہ دار دے. نامحرم رشتہ دار یعنی عموما ترور زے ترز زے ماما زے دا ټول یا ترور لور ترلور ماما لور دا کوم خلیصه خور فلان دا خلیصه خور خلیصه ورور نه جوړیږي. یاد وساتو دا کوم نامحرم رشتہ دار دی پسی فلا تخزعنا بالقول، زبان سره نرم لهجه کې خبره مونږ کې خپل کې. فلا تخزعنا بالقول دور سختی نرم لهجه کې خبره مونږ کې. حسن خزو د بارا مو کومې خويندې مېندې دي چې دا خپل نامحرم رشتہ دار سره نرم لهجه کې خبره مونږ کې، نرم لهجه هم استعمال نه کی، داسې لهجه هم استعمال نه کی چې معمولی غوندې بل انسان زړه کې داسې رشتہ مضافه نرمی شته دی. یعنی ولی فیطمع الذی فی قلبه مرض، چونکه بازړونو کې مرض دی، هغه زړونو کې څه دی تمه پیدا کیږي، لہذا هغه د وجه څه دی فلا تخزعنا بالقول، خبردار نرم لهجه کې خبرې ونه کی. وقلنا قولا معروفا دا سیم نه ده بالکل خبرونه تعلق نه معنا کړی دی. وقلنا قولا معروفا اسلام کې کوم پسندیدہ قول دی، قول معروف دی، هغه مطابق خبره. یعنی څنګه اس کا روایتو تلوڑ شم بیا بڑیر تفصیل شي. بہرحال یعنی نامحرم رشتہ دار سره کا چیرې خبرې کول دي عام سخت لهجه پکار دی استعمال شي. عام ضرورت خبره کومه دی هغه ضرورت خبره کې سخت لهجه کې پکار دی خبره وشي. یعنی لکه یو نر کومه لهجه استعمالي، یو نارینا کومه لهجه استعمالي پکار دی یو سخت لهجه کې انسان نامحرم سره مېز کې کوم روابط دي هغه دا کی. اور خصوصا بیا دسه بعض روایتو کې دي چې خلوت نه یعنی صدوان نامحرم وی کچیر اس قسم دا مثلا غیر شرعی اعمال نه دي عام خلوت نه معنا دي، چونکه دي چې کوم ځکه دوه نامحرم دي دریم ورسره شیطان دي. همداسې بارها
دیچ مثلا یو قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 30 کې دیچ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مؤمنینو د پاده مؤمنینو کې کوم نران دی غو د پاده یغضوا ابصارهم خپل سترګې لاندې وساتي کله مخکې نه محرم دی خپل نظیر لاندې وساتي اور همداسې د مخیندو د پام دی چې وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن هغه هم څوک خپل نظیر خپل سترګې لاندې وساتي خوب دا والد دی باندې چونکه هم دی قرآن مجید کې د سورہ آل عمران آیت نمبر 14 کې زوینا للناس حب شهوات من النساء زوینا للناس حب شهوات څه شیطان یو دسه مخلوق دی یو دسه مصور دی څه بدترین شی انسان د پر ډیر بهترین شکل کې پیش کړي ډیر بدصورت شی وي خو اما انسان ته بغیر ډیر خوبصورت ډیر خپلی طریقې سره پیش کړي زوینا للناس انسانانو د پر چې کې زینات ورکړي ورته ډیر خرغوکي ورته زوینا للناس حب و شهوات شهواتونو سره انسان د پر مینه ته څه کې زینات ورکړي اوس کله شیطان دا کار دی چې شهوات او ته نفسانی خواهشات او ته انسان د پر زینات ورکړي اور دی که ټول اولینه شی کوم سے شیطان نظیر کې دی ټول اولینی خربه کوم انسان د پاره ټول خطرناک ترین غلط دی من النساء نه محرم ومنس کې تعلق جوړاول بل بنین بیا غد بعد مخکې آیت تفصیل دی بیا موضوع صرف من النساء ټول اولینه شی بیا بعد کې ول بنین انسان بچی اولاد طرف دام یو حب شهوات کې رسی چې انسان خپل اولاد اسلام نا زیاد مینا وساتی ور سرا یعنی اغذا کې کوم ځکه اسلامی احکامات پروردگار احکامات دي ځنماتي انسان خپل اولاد د وجه هغه احکامات او حدود نام تجاوز وکي مثلا خپل اولاد د پر حرام راوړي خپل اولاد ته حرام ورکي څه طریقې خپل اولاد ته آسایش فلان خبر ټولنا اولینه شی کوم پروردگار باندې کړه دغه څه دي حب زوینا للناس حب شهوات خوب شهوات خوب دا شی دی دیو وجه څه دی وجه دا خیالی دی څه فیطمع الذی فی قلبه مرض دا مو اصل دا چونکه دا کوم شی دی د وجه انسان زړه کې مرض جوړیږي زړه کې مرض جوړیږي قلبی مرض دا زړه مراد دا کوم سینې کې وجود کې جسم کې زړه د کوم بدن ته وینه سپلای کوي دا زړه روحاني قلب روحاني څنګه اصل دی د انسان اصل کوم قلب روحاني دی کوم انسان اصل زړه دی هغه کې چې مرض پیدا ویږي شنه کله مرض پیدا وشي بیا ام دې د واجب کوم مختلف دروسو کې بیان کو انسان د پر کوم قرآن کتاب هدایت ته څنګه د انسان سعادت انسان ازادي او حریت د انسان شرف او عزت ضامن دی هغه قرآن می چې کوم انسان زړه کې مرض دی هغه انسان د پر د قرآن هدایت نه دی چونکه قرآن بارها انسانانو ته خطاب کړی دی دا خالص کوم هدایت نه قابل یا دا خالص کوم قرآن نه انکار کوي وجه څه دي انسانانو زړه کې مرض دی دیو انسانانو خپل اعمال او وجنه خپل زړونه دورا تور کړی دي چې دا انسان اوس کې قرآن غوندې نورم قبل اولو ته تیار نه دی لہذا همداسې بیا حل څه دی چونکه اسلامی معاشره اصل دا شان ممکن دي چې څوره پر اسلامی معاشره وجود کې نه وي اسلامی معاشره په مخبله وجود کې راولو هم دې په قرآن مجید طریقه خیالی دی قرآن مجید حل خیال دی چې دې مشکلاتونه څرنګه ځانونه وساتل شي
یو خو همدا دی چې قولو قولا معروفه سخته لهجه استعمال شي. دویم څه دی چې وقرنا فی بیوتکن، کومې مو خویندې دي کومې مو ستردارې دي وقرنا فی بیوتکن، خپل کورو کې ځانونه وساتي بلا ضرورت بلا شرعي عذر کور دروازې نه بار قدم مه چیږدئ. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولی، دا ډیره مهمه نقطه ده چې دې طرف ته انسان توجه وي. ولا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولی، هغه زمانه جاهلیت رسول الله نه پهله کومې زمانه کې کوم جاهلیت و هغه ټایم کې هغو ښځو به څه کولو زینت پې کول، کوشش پې کول چې موده چې خپل زینت خپل وجود جوړ کوم چې نمایان شي، داسې لباس واچوم چې خلق متوجه شي، داسې نور مختلف قسم خربې دي استعمالیږي پته نشته څه نامې ورته خلي. بهرحال یعنی خپل وجود څه کې نمایان کې نمایان کول څرګندول، هیڅ دغه کار څه کومه د زمانه جاهلیت والا کار و. رسول الله نه پهله زمانه کوم جاهلان وو هغه به دا کارونه کولو. اسلام کله راغی هغو څه وکړو عزت ورکړ شرف یې ورکړ. عزت اور شرف دا دی چې نمایان نه کړي. خبردار هغه کار څه هغه د وجې نه نامحرم یا غیر چوک متوجه شي چیز هغه نه منع دی. لہذا ولا تبرجنا تبرج الجاهلیه، زمانه جاهلیت باندې زینت و نه کړلی شي، زمانه جاهلیت باندې ځان نمایان نه کړلی شي، زمانه جاهلیت باندې ځان څرګندوالی و نه شي. داسې لباس نه پرهیز وي چې هغه کې څه وي انسان وجود نمایان وي، انسان وجود ورکې ظاهر وي. واقمنا الصلاة واتینا الزکاة، خصوصا ښځو په دا حکم دی واقمنا الصلاة، خصوصا ښځې هر ځای کې اقیموا الصلاة اقیموا الصلاة ټول مؤمنان المونځ قایم کو نه، دې ځای کې اقمنا الصلاة خصوصا ښځې المونځ قایم کی، چونکې المونځ دی څه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، فحاشي نه برایي نه المونځ دی څخه به انسان بچي. واتینا الزکاة، زکات باندې توجه ورکي. واطعنا الله ورسوله، او د خپل پروردگار او د خپل رسول اطاعت کې زندگی تیره کی. بس کله کومې معاشره کې اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول الله اطاعت اهل بیت شروع شي نو بیا هغو ته مثالونه څرګند دي. اطاعت پروردگار څه شی دی؟ اطاعت پروردگار والا نمونه څه شی دی؟ بی بی زهرا سلام الله علیها، بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، چې هغې زندگی یو مثال دی چې یو ورځ یو کس و ړوند و، په سترګو ړوند و. هغه وخت کې چې بی فاطمه زهرا سلام الله علیها عمر هم ډېر کم سن و، چونکې دغه واقعه د بی بی زهرا سلام الله علیها نکاح نه پهله دی. ټول بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها 18 سال عمر کې شهادت شوی دی. ظالمینو باندې د مولا خدای لعنت وي. دې کې ډېر کم عمر بیا مولا علی علیه السلام سره نکاح و. نکاح نه پهله ډېر کم عمر کې غالباً 5 سال یا 6 سال عمر کا اندازہ انسان والا گئی، دقیقاً ذہن کے نہ تھے، غالباً 5 سال یا 6 سال عمر بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آخ ٹائم کے یوڑوند کاس رسول اللہ سارا گئے ڈیر بزرگ و ڈیر عمر زیاد ہو اور پسترگوں اڑوند و آغا کلا را گئے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ خپل پردے تشوا رسول الله درته ام دانا سره رسول الله نه دی خبر متخیلو د پا متصرک راکولو د پا ګرانی لوري دا خو بزرګ هم دی عمر هم زیات دی پستر ګوړوند هم دی دینا پردې ضرورت. بی فاطمه زهرا سلام الله علیها څه جواب ورکړي؟ بابا دا ړوندې ما سترګې شته، یعنی یغضضن من ابصارهن، خپل سترګې ټیټې وساتي په کار دې. بس
همداسې کربلا حوالې سره روایاتو کې دي څه کله هغه ظالمینو به خیمې لوټ کې حتی کې مال و متا هر شی لوټ کو هغه ټایم کې د ساتردارو چادرې پاتې نشوې هیڅ پردې باندې حجاب باندې دور اهمیت و څه بعضو روایتو کې هغه خاورو ذریعې سه خپل چادر جوړ که خپل لاسونو ذریعې سه خپل چادر جوړ که خو عام هغه حجاب اسلامی ونه که څه حجاب اسلامی غټم کې دیو معمولی غوندې ویلا ولې نه هر وخت حجاب اسلامی خیال ساتل شوی دی پس دا مو د رول ماډل دی دا مو د نمونی دی چې دیو مطابق زندگی تیریږي اور هم دا عدل الهی دی چې هم ځان محفوظ وساتل شي اور هم نور محفوظ وساتل شي اور دا سبب دی د معاشره فساد اور دا عمدی ذریعو سره به دا فساد ختمی دی شي چې هم ځان محفوظ کی هم نور محفوظ کی وصلی الله محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین